زه فکر نه کوم چې د منګه انرژي یا تیلو بازار بس دا ډیر متضرر کیږي مګر په ډیر لوی پیمانه په دې نه وي. منګه ډیر تیل پر اوسه کال قرارداد له روسیې سره وسه امارات اسلامي د سره له روسیې سره قرارداد وکړ. زمونږ ډیر تیل له روسیې نه راځي اوس او هغه امکان لري قیمت مخکې له مخکې تعین سوی اوسیږي او لارې د حیرتان لارې نه څه راځي، یو څه د ترکمنستان لارې نه راځي، د ترکمنستان نه راځي، یو څه د ایران راځي. پخوا بې کیفیته به و، داسې ډیر قانوني شکل باندې هم پسې نه راتلل. هغه تیل خو چون د خلیج له لارې نه ځي، امکان لري هغه ته هم څه د ډېر زیات موانع ونه اوسېږي. دوم شاید دا ده چې موږ له ایران نه به ډېر خرید کوو، مصرفي مواد به مصرف کوي، هغه هم فکر نه کوم چې ډېر تاثیر ورباندې وکړي، ځکه تولیدات به همدا شی او دوی به غواړي چې یو بازار ځان ته ولري. افغانستان ته ټوله منطقې ته ضرر رسېږي، افغانستان ته هم ضرر رسېږي او موږ توانمندي زموږ کمه ده، موږ ته کم تاوان هم ډېر غټ راته ښکاري. ولې په مقایسه د دې نورو هیوادونو په دې منطقه کې موږ ته به تاوان په هغه اندازه نه اوسېږي، لږ ذره به ټیټ اوسېږي.